نریندر سینګ خالصه زما ډېر کلک ملګری و، سیک و، د سیکانو استازی و پارلمان کې. زموږ انډیوال هم او دی هم داسې مستانه سړی و، لږ لیونی و، موږ هم داسې لږ لیونتوب درلودی. نو په دغه اساس سره ملګري سو. بیا ډېر سره کښېنستلو، بنډارونه مو کول. د جمهوریت ښایست په همدې کې و چې په یو هیواد کې چې 99 سلنه نه زیات هم انسانان مسلمانان دي او ډېر کلک مسلمانان دي. په هغه هیواد کې هندو او په هغه هیواد کې سک خپل استازي درلودل، دوی حق د رایه درلودی، دوی د خبرو حق درلودل او د دوی دا په صلاحیت کې و چې یو مسلمان وزیر چې د 99 سلنه انسانانو استازیتوب یې کول په هغه مذهبي بنیاد باندې، هغه ته د رد یا د تایید رایه ورکړي. دا یو له جمهوریت کې ډېر خوبیانې وو. یوه خوبي یې دا وه چې موږ له مختلفو رنګونو نه جوړ وو. په موږ کې هندو و، سک و، نورستاني و، د هیواد له مختلف کنجونو څخه انسانان و. نو رنګارنګ و جمهوریت. بدبختي په امارت کې همدا ده چې امارت تور او سپین دی. سپین دوی خپله دی چې ځانو ته ملایکې وایي او د خدای استازي وایي. تور چپ له طالب نه چې هر څوک دی هغه په تورو کې حسابي، یعنی هغه نه سم مسلمانان دي، نه تقوا لري، نه عزت لري، نه شرف لري. په هر صورت زما او د نریندر سینګ خالصه یو ورځ پر یو موضوع جنجال ورسره نه مو سره منل، پر یو شی مو بحث سره کول. نو ده ماته یو کیسه کول، ما نه ورسره منل، خو آخر دې حالت ته سره ودرېدلو چې ده قسمونه واخیستل، ویل چې والله بالله همدغسې ده، دغه خبره زه درته وایم. نو ویې منه. ما ورته وخندل. نو ده ماته وویل چې ته ولې خاندې په دې جدي بحث کې؟ ما ورته ویل ته سینګ صاحب ما ته ګوره پر الله دې قسم وکړئ. نو ما ته ویل نو څه شی دی؟ د الله ول یوازې ستا دی؟ نو دا خو ول زما هم دی. چې رښتیا چې ما ته یې دا خبره ډېر زیاتې خوند راکوي او ځان په اړه مې لږ بد احساس هم وکړي چې ته وګوره دا سړی څومره ستر او پراخه سینه لري، څومره انسانیت لري چې حتی زموږ ګوري په هندو کې، حتی زموږ په سک کې اسلام ته، الله ته، قرآن ته دغونه زیات احترام و چې په نوم یې قسم اخیستل. نن طالب راغلی دی وایي چې والا تاسو شه مسلمانان نه یاست، تاسو تقوا نه لري، ستا لور مکتب ته نسي تللی، ستا لور کار نسي کولی، ستا ښځه د باندې نسي وتلی او ته صلاحیت هم بیا نه لرې. نو داسې نه و چې د طالبانو در مخه د افغانانو کې غیرت نه و، افغانانو کې عزت نه و، افغانانو کې ناموسداري نه و، افغانانو کې شرف نه و. دا نن چې طالب دا وایي چې والا مکتب ته دې نه پرېږدم او پوهنتون ته دې نه پرېږدم، هلته وایي فحشا ده. دا په اصل کې ټول افغان ولس ته په سپکه ګوري، دا د ولس ناموس ته په سپکه ګوري. په ولس کې داسې نه دي چې طالب راتګ سره غیرت پیدا سو، داسې نشته چې هلته نارینه بیا دوی د طالب له راتګ سره خلک نارینه سول. موږ که په هر حالت کې و، که روسان و، که امریکایان دي، اوس که پنجابیان حاکمان دي، که مخکې و که وروسته به سي، افغانانو خپل تربیه، خپل اخلاق، خپل کورنۍ نظم، د هر څه دوی په حکومت پسې نه دي تړلي، رژیم پسې دوی هغه خپل عنعنات په دین پسې هم نه دي تړلي. موږ له دین نه مخکې با حجابه و، یعنی دین د اسلام دین بیخي وانه. تاسو چې تاریخ وګورئ 2000 کاله مخکې هم زموږ ښځې دغه حجاب و، دغه پوړنه و، دغه رقم اوږده کالي و، کمیسونه به و. یعنی دا زموږ فرهنګ کې د حیا او ادب د ښځو لپاره او د نارینه‌و لپاره دا زموږ په فرهنګ کې نغښتی دی. دا د اسلام سره خبره نه ده. د اسلام نه وروسته نور هم پسې قوي سو، ولې افغانان له اول سر نه د عزت خلک و. اوس تاسو دا بدبختي وګورئ چې دوی له ځانه د مځکې خدایان ځانونه راته جوړ کړي دي. یوه ښځه ده وایي چې زه مکتب ته ځم، دی وایي چې مه ځه. یو ښځه ده وایي چې زه غواړم ډاکټره شم، دی ورته وایي چې نه ته ولاکه راڅخه ډاکټره سې. ولې؟ زما نه دي خوښ. اوس دا داسې نه دي چې د قرآن خبره یي. کاشکې دا د قرآن خبره وایي. د قرآن کې خو موږ د خدای وایي کلام دی، د خدای په کلام کې نو څوک جرأت لري چې څه وایي. زموږ ټکر په همدې کې طالب سره دی، جنجال مو په همدې دی چې ته د خدای د دین په نوم راځې پر خلکو باندې احکام تطبیقوي، حال دا چې هغه د خدای د دین سره په مخالفت کې دی. او زما د ټول ځوانانو دا هیله ده چې نور د طالب سره د ملا سره ګوري. ځوانانو موږ د وطن دوستي، موږ د سیاست، موږ د فرهنګ، د ساینس او د ټکنالوژي د دې جګړه موږ له طالب نه ګټلې، له ملا نه مو ګټلې. د دغه نه فرق دی، موږ وم اسمان کې دوی وم مځکه کې ده، دغه فرق و دی. اوس یې وخت دی چې موږ د طالب څخه دا جګړه د قرآن په زور وګټو. نور نه په حدیثو کې ورسره بحث وکړئ، نه په صحابهو کې ورسره بحث وکړئ، نه په چې دا شیعه دی او دا سني دی. دې وړه موضوعاتو ته هېڅ بحث ته اړتیا نشته. هره خبره چې کوئ فقط او فقط د قرآن پر بنیاد وکړئ.
ځکه چې د خدای او د بنده ترمنځ پیغمبر ځای نه لري. هیڅ پیغمبر د خدای او د بنده په منځ کې نه ځایږي. الله د زړونو مالک دی، هغه پوهېږي چې هر بنده سره حساب کتاب وکړي. ته خو نو سړی د ځانه خدای مه راته جوړوه. ګورې د موسی علیه السلام ډېر مشهوره کیسه ده چې کوم ځای کې شپون دعا کول، نو په د دعا کې داسې ول چې خدایه زه تا سره ډېره مینه لرم، کاشکې ته دلې وای، ما به د وریښتان ژمنځ کړی وای، ما به د کالي درته پرېوړلې وای، ما به د وزو شیدې در کړې وای او ښه به مې ساتلې وای. نو موسی علیه السلام په غصه سو د شپون ته وویل چې ته څه ګستاخي کې ده، خو د خدای په شان کې ډېر غلط الفاظ یې ته کاروې، بل ولې داسې دعا ونه کړي. وروسته چې موسی علیه السلام د خدای سره خبرې کول، الله تعالی ورته وویل چې موسی دا دې څه وکړي، ولې دا شپون ته دا وویل چې دا رقم دعا مه کوه. موسی ورته وویل چې دا ستا په شان کې غلط الفاظ کارول. الله تعالی ورته وویل چې زه د ده له دعا نه او له دې الفاظو نه راضي وم. ما د ده نیت کتل چې ده له څونه صداقت نه ما ته دعا کول. زما د ده الفاظ نه دي په کار، زما د خلکو اخلاص په کار دی چې له څومره پاک نیت نه، د څومره عمق د زړه نه ما ته دعا کوي، اخلاص پکښې کې وي. نور په طریقه یې زه کار نه لرم. نن موږ لګیا یو د شیعه او سني پر سر وژنو، دغه ملایان مو سره جنګوي. خدای روی دی هلته خدای واضح خپل پیغمبر ته وایي، خپل رسول ته وایي چې ای موسی ته دا په چا کار مه لره، د زړونو پاچا زه یم، زه پوهېږم بنده مې چې په هر رقم دعا راته کوي، عبادت کوي، سړی لاس دې دلته نیولې لاس دې دلته نیولې، دا نو اوس کومه کیسه ده؟ کومه کیسه ده؟ زما هېڅ سره نه په خلاصېږي. امام اعظم دی که امام شافعي دی، نو څه شي چې دی پر دې به سره موږ وژنو. زموږ د ټولو مسؤلیت دا دی چې اوس د ملا پر وړاندې باندې قرآن او د قرآن پر احکامو باندې دا ثابتوو چې له الف نه نیولې تر یې پورې ملا او طالب د خدای د دین خلاف روان دی. دا د خلک د دین دوستان نه، بلکې دا د دین دشمنان دي. دا هغه خلک دي چې آخرت ته نږدې راځي او د دین په نوم چیغې وهي، لوی ژرې وریښتان به یې او د دین د ټیکهداري دعوې به کوي، خو په اصل کې دا به د دین دشمنان دي. دین په ژره نه ده، څه چیزه ژره نه لرم، څه چې مې لنګوټه نسته، هېڅ کیسه نسته. چې زما زړه پاک وي، زما اخلاص او صداقت وي، زه ښه انسان یم، زه هېڅ ژرې ته اړتیا نه لرم، هېڅ اړتیا یې نه وینم چې زه ژره پرېږدم. نه په دې ما څوک جنت ته بیایي، نه مې ولکه په دې څوک دوژخ ته بوځي. الله تعالی ډېر لوی ذات دی، ډېر لوی فکر لري. هغه دا انساني فکر نه دی چې دریسته ستا ژره نسته نو ولکه دوژخ ته، ولکه جنت ته راڅخه ولاړ سئ، یا د لمونځ قضا کوي ولکه د جنت مخه وګورئ. بس د انسان حق مه خورئ، ما دا ټول ویلی دی. انسان مه ازاروئ، ظلم مه کوئ، کوم شی چې دا اوس طالبان کوي. نور الله تعالی خپل حق نه درته تېرېږي چې اویا واره وایي له مور پلار نه مهربانه دی. تاسې یو وارې ځان سره فکر وکړئ، نو پر دې شیانو مو ولکه دوزخ ته څوک بومځي. اما د طالب پر وړاندې سنګر یو کړي او د دې سنګر بنیاد باید قرآن وي. دا ټیکهداري د ملا نه واخلئ. د دین ټیکهداري دوی ځکه اخیستې او یوازې ملا نه دی، پنډت هم داسې دی، پریسټ هم داسې دی، د سینګا کې د یهودانو دغسې دی، ربي ورته وایي، لکه چې دا ګرده دا د دین ټیکهداران دی. دا خلک په جهالت کې ساتي چې بیا خلک وډار کړي، بیا دغه ډار په زور باندې پیسې واخلي، د دوی ژوند جوړوي. کوم ورځ چې خلک په واقعي دین پوه سو، د تجارت ختم سو. هغه د امیرخان یو فلم دی رانګ نمبر، دا ګرده رانګ نمبر دی. ستاسې او د خدای په منځ کې هېڅوک نه ځایېږي، دغه په یاد ولرئ. او که ستاسو او د خدای په منځ کې څوک ځای سو، بیا په ژوند تاسو خدای پیدا کولی هم نسئ. ما خدای پسې ملا پسې وګرځئ، ما په اسمانونو پسې وګرځئ، ما کتابونو پسې وګرځئ. خدای تاسو کې دننه دی، خدای مو په زړه کې ځای لري، هغه یې تخت دی. بس په زړه کې ښه انسان اوسئ.